سلامونه. له تېرې 2 ورځو راهیسې به تاسې اورېدلي چې ځینې د افغانستان د ګټو، د افغانستان د ارزښتونو، د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ، د رفاه، د ثبات مخالفې کړۍ چې دي هغه په یو نوع تبلیغ کوي د مختلفو دنیا کې د مختلفو خلکو سره، مختلفو نهادونو سره تماس کې کېږي، خطونه ورته لیکي او یو نوع فعالیت کوي په خواله رسنیو باندې هم. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پسې راخیستې ده چې نه یې شي زغملی او غواړي دغه لوبډله چې دی هغه نه ځینې ټیمونه د ځینې هیوادونه چې دي هغه بایکاټ کړي او په دې باندې په خدای مه کړه بندیز ور باندې ولګېږي. نو هغه خلک، هغه وطنوال چې یو څه ناڅه په خواله رسنیو باندې شته دی، یو څه ناڅه لیکل کولی سي او باید خپل غږ پورته کړي، مسؤلیت واخلي، مسؤلانه چلند وکړي د ملي مسایلو سره او اتحاد ته یې موږ رابولو. نو مه پرېږدئ چې دغه طبقه، دغه خلک چې دي چې د افغانستان د هر څه سره ستونزې لري او د پردیو استخباراتو د افغانستان د خلاف چې کوم استخبارات دي د هغو سره دوی تماسونه لري، هغوی دوی تمویلوي، ورته یو برنامه ورته ورکوي کله یې او غواړي په افغانستان کې هغه ملي ارزښتونه چې په افغانستان کې ورونه، قومونه، ملتونه په هغه باندې اجماع لري او په هغه باندې اتفاق کړی او د هغه مسایلو سره د یوې پیړۍ نه ډېر وخت وتلی دی چې په افغانستان کې د یو بیرغ په توګه باندې شتون لري، په افغانستان کې یو سرود چې افغانانو باندې ور باندې اتفاق کړی، د مختلف داسې مسایل چې د افغانانو دپاره د معنا لري. یو یې هم په هغه کې کرکټ دی چې د افغانستان د خلکو احساسات، د افغانستان د خلکو مینه چې ده هغه د دې سره تړلې ده او وړوکی دی، کوچنی دی، که میرمن ده، که سړی دی، که ځوان دی، ټول چې دي هغه که مخالف دی، که موافق دی، که جمهوریتي دی او که بل شی دی، هغه د افغانستان کرکټ چې دی دا یو ځانګړې مینه ورسره لري. نو غواړي دا متنازعه کړي، خدای مه کړه د افغانانو نه دغه وروستی خوشحالي د افغانستان د جمهوریت وروستی میراث چې پاتې دی او خلک ورسره کله چې هغوی لوبه کوي، کله چې هغوی ملي بیرغ پورته کوي د دنیا په مختلفو ځایونو کې او کله چې د هغوی لوبه ګټي د افغانستان د تاریخي دښمنانو نه چې خلک نفرت ورنه لري په افغانستان کې د هغوی د بدرنګه مداخلې له امله، په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د رامنځته کولو له امله، د مختلفو جنګي ډلو د حمایت کولو له امله پاکستان نه چې کله لوبه ګټي او خلک له هغوی سره هیجاني کېږي، خلک مینه کوي، خلک جشنونه لمانځي، په ښارونو کې راوځي، دغه څه نشي زغملی او غواړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خدای مه کړه په دې طریقه باندې دوی زیان ورته ورسوي، ځکه ډېر لوی لوبډلې، ډېر لوی نومونه وچول هغوی ونه شو کولی چې د دغې لوبډلې سره مقابله وکړي او دوی نه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبې وګټلې، یو ډېر کاریزماتیک، یو ډېر نهایت د ټیلنټ او استعداد نه تکړه لوبغاړي او هستۍ پکې رامنځته شوې لکه راشد خان د کرکټ د تاریخ تر ټولو نهایت برجسته دغه هستۍ دي چې هغه افغانستان لري نن سبا او تاسې ګورئ چې د دنیا په هر ځای کې د هغوی د نوم له امله، د هغوی د کار د امله د افغانستان او د افغانانو خلک قدر کوي، د افغانستان د ملي بیرغ خلکو وپېژنده، د افغانستان نوم یې وپېژنده. نه غواړي چې دغه زموږ ویاړلي سفیران او زموږ هغه سفیران چې د افغانستان د ښه نوم دپاره، د نیکنامۍ دپاره کار کوي، دا انزوا ته یوسي او بندیز ور باندې ولګېږي او دوی په خپل هغه شوم اهداف کې کامیاب شي. نو له ټولو هیوادوالو نه، ټولو هغوی نه چې په افغانستان یې زړه خوږېږي، په افغانستان کې د افغانانو سره، د افغانانو د رفاه سره، د افغانانو د نیکنامۍ سره، د دې وطن د نیکنامۍ سره، د ارزښتونو سره یې مینه لري، د دغو شومو کړیو په خلاف باندې خپل غږ پورته کوي او دوی مه پرېږدئ چې ستاسې ملي ارزښتونه، ستاسې ملي شیان چې دي هغه دوی متنازعه کړي او په یو بحران باندې واړوي. په بحران کې بحرانونه وزېږوي. موږ کافي درد لیدلی، افغانانو کافي درد لیدلی، کافي په ستونزه کې دي. بحران مخکې د مخکې نه حاکم دی. د نوي بحرانونو خلق کولو دپاره خلک مه پرېږدئ چې د وطن کې نوي بحرانونه رامنځته کړي او دا وطن چې دی لا ډېرې پراخې کشالۍ ته ویسي او دا ستونزه او بحران چې دی لا ډېر ژور کړي. نو په همدغه هیله باندې او له تاسو ټول نه مو هیله دا ده چې
فعال اوسېږئ. د وطن خبره چې کله راځي متحدانه عمل کوئ. د وطن خبره چې کله راځي خپل سلیقوي خپل واړه اختلافات چې دي هغه فروعي اختلافات یو طرف دی. د افغانستان مسله چې کله راغله د افغانستان د ګټو خبره چې کله راغله په اتحاد سره به عمل کول غواړي. که پښتون دی که تاجک دی که هزاره دی که ازبک دی که ایماق دی که هر قوم دی په دې خاوره باندې هغه د دې وطن ویاړلي خلک دي. د افغانستان ویاړلي قومونه دي او دوی باید د ملي ارزښتونو په مسله کې د خوشحالیو د ویاړونو په مسله کې متحد پاتې شي او هیچا ته اجازه ورنکړي چې د دوی د نوم نه سوء استفاده وکړي. په افغانستان کې خدای مکړه د قومونو ترمنځ د تفرقې ته لمن ووهي او بحرانونه پیدا کړي. دغه څه ته اجازه مه ورکوئ. دا هغه پخواني ځینې ډېر بد تاریخ لري، ډېر بدرنګه تاریخ لري. د افغانستان په قومونو باندې سودا کړې، د غلا یې کړې، د فساد یې کړی دی، خپل مفشن ژوند لري، خپل اولادونه خپل کورنۍ له افغانستان نه ویستلي دي او په افغانستان کې یو نهایت بدرنګه بحران ته چې د قومونو نژادونو ترمنځ یې واچوي، د پښتنو د تاجک ترمنځ یې واچوي، دې ته لمن وهي. نو په همدغه هیله باندې غوښتل مې دغه لنډ پیغام تاسو سره هم دلته شریک کړم. موږ دوامداره په دې مسایلو باندې بحثونه کوو، په مختلفو ځایونو کې لیکل ورباندې کوو. له تاسو نه هیله ده چې تاسو هم په دې مسله کې فعاله سئ او ونډه واخلئ. وطن به ساتل غواړي. وطن زموږ تاسو ټولو مسؤلیت دی چې وطن به ساتو، په ګډه به یې ساتو. د ملي مسایلو سره به نهایت مسؤلانه چلند کوو، نهایت مسؤلانه. موږ نسل چې دی زموږ نسل مسؤل دی د افغانستان د قضایاو په اړه باندې. نو غفلت نه دی پکار او په ټولو هغه مسایلو کې چې د افغانستان سره تړلي، د افغانستان د ګټو سره تړلي، د عشق غوندې به د هغه نه دفاع کوو. ډېره مننه.